الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، دیجه پر اسمونگو ساسو خبره د درس رسیدلی و چې جناب نبی کریم علیه الصلاة والسلام دیر سره مجاهدین ځان سره تیار کړل او د تبوک په طرف باندې روان شول. دغه صرف یو څو صحابه پاتې شول او یو یا اته هغه کسان چې هغه څه سورلې مسله نه لرله، تقریبا 50 یا 52 ورځې د هغه جړه. په دې منځ کې به د ابو خیثمه واقع ذکر شو. د نوري سبب منافقانو یو کور پیدا کړي چې د مجاهدینو په خلاف باندې به کې جرګي میټنګونه وکړي او داخله د جهاد نه روسته کی. رسول الله صلی الله علیه ابن عبد الله ورولې ګول او کور بالکل ور واچو هغه تخریب کې ختمي کی. د نبی کریم علیه الصلاه والسلام دا معجزه کې بیان شو. یو باغ باندې د مسلمانانو ورته ریدو چې وی ویلې دي کې به تقریبا لس وسقه کجوري وي او نور صحابه نور اندازه ولګوله. امق د رسول الله خبره صحیح شو. دغه نور سبه صحابه یې ځای لړاله دی ثمود له او د هغه ځای نه اوبره خاصله وړ ور باندې غل پته کوي کې ځان سره اچول رسول الله مقام به د اعلان کول چې دا بر سروي باندې اوخره او بواړوي. دغه کې تاسو به د علاقه باندې ورزم د شړه په حالت کې بسې چې د الله قهر در باندې رانیش. د الله نبی دوه معجزې به دا ښکار شو. یو دا چې هر ملګری بار وځي بغیر د ملګری نه دي سینه او د شپې بنا وخت یې سکه بس بعد را لګيږي. نو تاسو د خپل وکام سره نږدې کېنه به ځمکه یو ملګری بار اوته هغه باندې ایسه مرګي مرز راغی. یو سړی بار اوته هغه هوا په واخصو او د بنی طوی قبیله په غرونو باندې اوالو د رسول الله د حکم ظاهري خلاف وکړي نو دغه نقصان ورته متوجه شو. نبی کریم علیه الصلاه والسلام منځ کو یو سړی مخله تیر شو د او د شدرې په مابین کې هغه خیره وکړه او به هغه انسان فل شو. یو زنانه راوي یا رسول الله زما په دې بچی باندې سره مخام پیرین کینی موږ تعذيب راکې او پازابې ما دعا ورته وکړه. د الله نبی به یې څنګه پیره تلړې کې په خپل شریعت دم باندې به د نبی کریم علیه الصلاه والسلام وکړه ورکېدل. د عمره ابن حزم په خیمه کې د یو منافق چې زید ابن اسید القینقاعی یو غلط تحریک چلول او اغلب شخص زدن وال ور کول جو بین سورتين کول. د ابوذر شبي وازر اتل او بيد رسول الله دا بشنګوي چې يمشي وحده ويسكن وحده ويموت وحده او عبد الله ابن مسعود په غمانه جنازه کول. در زړه درس اجمالی حاصلو. نبی کریم علیه الصلاه والسلام چې کله روانې دو نو په دې کې د منافقانو یو مشرو جد ابن قیس اغلم ویلې چې د دې رومانو په جګړه کې زړه نه دي چې موږ سره برخه والی ان زموږ سره لاړ شه. د دې شو لګي رسمي اثر یې سوچا بشولې کی. نو په زیاده دی باندې چې دې جد ابن قیس دا خبره منلې وی او لبیک ورته ویلې نو ویل یا رسول الله زما دا قوم بني سلیمه دې تم دا معلومات دی چې انی مغرم بالنساء زه کله پر دې زنانه وګورم نو ټینګېږم نه هیڅ زمانه زنا کیږي. دا رومین شری زیرپوش باندې لاسفر دي اسنه کزه ادر جګړې د جهاد په نت باندې لاړ شم زمانه به سينونه ونیش. دا خبره وکړه. رسول الله ډېر اوجت اخلاق والا واغور جواب ورنکي. ځکه نبی کریم علیه الصلاه والسلام پوښتنه چې دا سړی زنا او امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ په خپل دیوان کې دا خبره ذکر کړې ده چې کله یو سړی څه خبره نه مني دا سره به بحث نه کوي. ځکه وي ته په شان د زمری او هغه په شان د سپینو د دې سړي سره وزام بندول د زمری د سپي سره بندیدل دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلي د وجه کې څه اخلاقونه او موږ دا ویلو چې څه اخلاق په انسان کې راځي چې په انسان کې حیا وي، عاجزي وي، صدقه، رأفت، صبر بدی کې، رحمت، د اسلام تعلیمات ځان کې راولي، د اسلام د دین د مشرانو احترام ساتي، بدګماني نه کوي او بے پیری کارونه کې ځان نه بندي، د حسد نه ځان ساتي او د خپل ژبه کنټرول. الله رب العزت د مبارک آیتونه نازل کړه چې دا سړی په خپل فتنه کې واقع دی. یو فتنه به دا خبره ده چې د رسول الله نور صفات شو بل د منافقت کوی نه دینو ده. دینه دا خبره معلومه شو چې کله یو سړی شریک کار کوي او پاګه کې تباج ګناهونه کیږي د هغه ګناه د وجه نه بدا پرې دینا کوشش بدا کوي چې دا ګناه ترک شي او شریک کار وشي. به تور مثال یو سړی د وخت تعالی دعوت درکې د جهاد په سبیل الله نو ته خبر ورته مکه چې رب دې زړه جهاد څخه پیدا مرتب شو. حق خلک دې
په تایید کې دی په قیادت کې فلکونو او مليونو کسان موږ شهیدان ورکړه اوس هغه په کوم طرف باندې لاړ او چرته لاړ نه دا کار دغه شخصي دی غلطي دغه خپل ده لیکن دین د اسلام او جهاد په سبیل الله دا یو حق عمل دی دا به پرې دی نه یا د دې مثال په خارج کې دا چې سړی دی به تور مثال هغه جمعه ته راځي او بل سړی وایي چې زه دله دعوت ورکما نو دا اغلب جواب کې دا خبره وکي چې زه کنه راځم کراشم کې دې چې بده کې زمانه سو بوټام پټ کې یا دل تراشم کې دې چې چرته پردیس نه له وګورم یا زبل مسله وشینا ته به د نیکی کار به سره روانيږي چې کومه بدی ته مخه مخ راځي پس هغه پرېدا کوشش بدا کوي دین دا خبره معلومه شو چې د رسول الله په سنت باندې یوځي کې عمل کول د فتنه ول در منافقانو علامه او چې کم سړی د فتنه وي رب العالمین فرمایي چې د انسان به الله جهنم له داخل کی دا چې معمولی خبره غنل پکاره دي چې دا ګوره فتنه ده او دا ده او هغه ده در قران درس کې فتنه ده رسول الله دا حدیثو په درس کې فتنه ده او قران او سنت باندې عمل کول دا ګوره فتنه دي که چا دې له فتنه ویلې نو دا سړی قرآنی منافق دی د شي انسان زې به ګوره به جهنمي دا ډېر خطرناکه مسله ده نبی کریم علیه الصلاه والسلام چې کله روانې دونه دیم کار دا وشو چې په خپل ځای باندې نائب مقرر کې محمد ابن مسلمه د دشي مجاهد عمر بن الخطاب فرمایي وې کزر کسان د سره کافرانو په مقابل کې خوشی کړي شنو هغه زر ولا زدن وال ور کوي دومره ماهر یا سبا ابن عارفه په نامه باندې ملګری او د پرې خو او علي ابن ابي طالب له ویلي چې تب پاتې شي اسما په اهل باندې اسما کور حفاظت بم کوي او د قشن د خپل زنانه د خپل بچو تربيت الله تعالی اجر درکړي او ویلي سیدا رسول الله چې کله روان شو د منافقانو ډنډوره شروع کړه وې د محمد صلی الله علیه وسلم د علي شبزان سره ولې بونتلو هغه د دې وجه نه چې دا اسې وسس په سړی د خلکو باندې بوج جوړی کی لکه څنګه چې په جامعه کې د خبره ده ویل کده پلانې سره چې د مجلس درشه والله کته خبره کولې شو او دا رقم سړی دی هغه علي خوشون کې اسد الله او ډیر غیرتی سړی او نتور او واقص او اسره واقص او اسره روان شو رسول الله چې بار نه ولیدو یو ځای هغه د مجه وړ کړ ورته ویل شي علي بن ابي طالب ولې را لې وې دې منافقانو مال په غور راکې چې دا رسول الله باندې بوج دی او دا تللی شي او اقا مسله ویلو دا ورته ویل کذبو داخله خدروغ وای ته زمانه د شي لکه څنګه هارون د موسی نو موسی عليه السلام کوی تور لاړو د قوم د تربيت لپاره الله اغله ویل شي هارون پرېدا زر عالم د مجاهدینو سره او تم په مدینه کې پرې خودلې لکه هارون چې موسی عليه السلام له خودمره خبره ده چې زمانه ګوره اوسه چرته نبی نشته زه اخره نبیم چې دا وهم ختم شي چې باز خلک دا و چې ګوره علي هغه پیغمبر دی لکه څنګه چې هارون پیغمبرو نه وتا باندې نبوت مثلا راځي ځکه نبوت ټول په باندې ختم دی علي بن ابي طالب شکر دا خبره واوره د ډېر انتهاجت خوشاله شو بیرته لاړو آلته د منځ کې منافقانو درې مې بل خبره شروع کړه مجاهدینو لوي ویلي بعض وخت کې منافق هغه مجاهدینو د ذهن ګډوډي په دې طریقه چې لکه ته خو ډېر ساده سړی دی لوی طاقت سره بډغار راغلی ساسر چر یو کلیشن کوب ده او د دې لوی اټمو مقابله کې او د دې جزونو مقابله کې او د دې ټنګونو او د دې مزایلو د انسان عقل من کینه کړه خپل چر سر ورزان لګټه نو دلته صحابه له دې شی ویلي د منافقانو چې تاسو وګوره د عربانو سره جنگیدلی عربان په جګړه کې هغه اسانه دي لیکن رومین دا ډیر خطرناک قوم دی ګر دوی سره چرته په جګړه کې وا وختي قسم په الله چې به خپل پړو بم وټړي ټول بیٹالي او روم له بوجي ځان سره دا خبر اورته وشو رب العالمین د سوره توبه د ورسنی رکوع ټول نازل کړه وی ویلې چې باز خلک دی هغه د خبره نه یریږي چې د شی صورت نازل نشي چې موږ د حالات د خلکو له تشریح او الله رب عزت هغه به تشریح کړل رسول الله چې کله دونه پوښتنه وکړه چې تاسو دا خبره ولې کولې د مجاهدونو د مسلمانانو له مو خاصه غب شپ لګاو ټوکی الله رب عزت ویل چې تاسو الله رسول پر ټوکی کوي ګور اساس عملونه برباد دي د دې وجنه چې کوم انسان د قران او سنت او د رسول الله احادیث په شي صحابه په شي قران پر ټوکی ملنډ کوي د دې انسان ایمانم برباد دي او د قشن عملم برباد دي به تور مثال یو سړی دی او داغه جامع خراب دی او ورته چې راځه منزل را شنو دا و چې ګوره ولا تقربوا الصلاه وانتم سکارا الله رب عزت فرمایلی دی چې کله تاسو به جامع باندې اسکاری او توروالی نو منزل مرزه یو بل مثال دا دی کته ورته دا خبرو کې چې لکه راځه جمعه منزل به دې ګډر اجر دی ویل قران کې الله نه ویلي چې ان الصلاه تنها د مون جواز کول پکار دی نو دشي غلط معناګانی ډیر خلک د آیتونو د رسول الله د حدیث په شدا ملنډي کوي په دې باندې شری عمل بربادي کی د دې وجه نه وسه خبره به جندل وکړ دي چې د انسان عمل په څه باندې برباديږي سید قطب رحمه الله لیکي په جلال القرآن د قرآن او سنت په مقابل کې بل قانون لا لبیک ویل در انسان عمل او ایمان بربادي
الله رسول پر استهزاء کول د انسان ایمان بربادي د ایمان په نعمت باندې ناشکری د انسان ایمان بربادي او عمل د اسلام په نعمت باندې ناشکری د ایمان د سړي ایمان او اسلام بربادي د قشن د ير ورسره نه پیدا کېدل چې زمانه بل ایمان والی یا د ير ورسره نه پیدا کېدل چې الله بزمانه اسلام والی یا مسلمانانو له ضرر ورکول یا مؤمنانو له ضرر ورکول د انسان ایمان بالکل تخریبي او بربادي امام الحديث الباني سے فایصه کې وبل روایت هم دا نقل کړی دی چې ایمان په دې باندې بربادي کې او عمل چې د خلکو په وړاندې یو رقم ته عمل کوي غلزان لشي به بل رقم عمل د مؤمن په مقابل کې اسلحه او چتول او د غسر جګړه کول د انسان ټول اعمال بربادي په ګناه باندې اصرار کول د انسان اعمال بربادي چې په پوي د يهودو سره سره موالات او د غیستر دوستانه کول او د قشن د غیستر مشابهت کول د سړي ایمان او اسلام بربادي څلورمه به دا وشوا یو منافق مخشن ابن حمير هغه چې کله د آیتونه ولید چې رب العالمین خو رسول الله له اطلاع ورکړنو وی ویل یا رسول الله زه ایمان راوړم دغه دعا مال وغواړم چې الله مال شهادت نصیب کړي او به دغه دعا مال وغواړم چې زما د قبر بالکل معلوم نشي توبه به څه صدق او په صدق باندې توبه دی ویل چې سړی په لړ کې پیمانه شي په خپل باندې د الله نه بخنه وغواړي دا ګناه بده وګڼي د الله د پاره بری دی او د الله حق الله له ورکی او د ګناه په ضرر باندې ځم کوي کی ډېر زر توبه وباسي صاحب خو پرېدا د مخلوق حق مخلوق لور کی د زید ګنا نه هجرت وکي نیکان ملګری ځان له انتخاب کی قبل الغرغره او د قشم به ځان باندې کې استعمال کی محمد رسول الله غلط دعا وکړه چې کله دعا وکړه ورسره په امامه کې بيدا شهید شو بده شي کیفیت باندې بالکل د سره عشاء قبر مونږ شهید چې کله یو مجاهد په صدق باندې الله نه بخنه وختنه د شهادت وکي رب العالمین به دل په دې کیفیت باندې شهادت ورکړي پنځمه مسله به دا وشو چې سفر ډېر ګران دی او په دې کې د محمد رسول الله ډېر معجزات ښکار شو د رسول الله په معجزاتو کې د انسان ایمان مضبوطی دا خبره شوه چې د ایمان د مضبوطی لپاره ډېرې طریقې دي د الله په قران کې سوچ او د الله په مخلوقاتو کې سوچ د رسول الله تابعداري د الله نه دعا غوښتل د الله نه ذکر کیسه اخلاق به زه خبره ځان نه بندول د رسول الله شخصیت پیژندل د اسلام د دین خو بیان پیژندل د هر قسم کفر او شرک نه جدای رب العالمین له وخت ورکول د علماء سره ناس علم د قران او سنت اخلاص په عمل کې پیدا کول د مؤمنانو سره مینا ادب نه کار اخصل د عقد سره لري کېدل چې تا د الله نه لري گئی او د قشن جهاد کول عمل صالح او د محمد رسول الله معجزات پیژندل شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله به کتاب لیکلی دی الفرقان سنن کبرا کې امام بهقی به مستقل مسائل به راجمع کړی دي او خصائص کبرا کې امام سیوطی رحمت الله علیه تقریبا 200 امتیازي صفاتونه د محمد رسول الله د امت نه چې جدا دي ذکر کړی دي ټول معجزې به ښکار شوي ناشنا مسله به دا و چې ډیره سخت او صحابه په لار روانو ګرمي مو دي خبر لا چې تاسو سوچ کوئ چې صحابه څومره اوچت خلک دي به په خپل ایمان باندې سوچ کوئ چې دا موږ هم جنت غواړو د صحابه مو غوښتلې دي و دې صحابه تند دي بس واخه سره ودې تند دي چې وخان به علال کړو دی غید لري نه حدیث مستدرک د حاکم کې راځي و اقل لري نه به او بو ویستلې او به هغه وشکلې چې موږ د تند اور باندې ماتش او دا خو شایم به راخصو دي شنو پور به مګل چې بدی باندې موږ د شنی لګي خشي او بده خپل سرونه باندې به د قشن د لاسونه کې خودل چې د جلد وجنه موږ مړ نشو جلمونه وਹੀ دا چې اوس موږ په خپل باندې تعبیرو چې د لوري نه او به اصلاغه وسمه ترخی او بیا هغه چې کله انسان د مجبوریت د وجه نسکین او هغه په کوم کیفیت باندې تیریږي او د لوري نه به څومره غشان بار وېست هغه به یې کړو دغه نه به ورسره شهوا په ولګي د خپل سینه باندې به کې خودل چې موږ د ګرمي ختم شي او په سر باندې به لاسونه کې خودل د پاره دي چې موږ جلونه وਹੀ دا اسی یو تصور موږ تاسو کوو او د محمد رسول الله د ملګرو سره یقیني شي عمل شوی و زین لبدا سوال مرای چې دي صحابه دا خدای الله اولیاء دي او په دې کې محمد رسول الله دی ولید الله نه دعاګانې نه غواړي وجد دا چې ورسره امت نه به تربیت وکړي شي او بل الله به خپل نیکانو بندگانو باندې شي امتحان نه راولي او دا جنت چې اسانه شي نه دي چې هر سړی دعا غواړي چې الله مال جنت د چې سخت به تیری تکالیف د الله لپاره تیری دغه نه ورسره الله به تعالی جنت به بوشي د جنت داخله دوه مسله مخکې ویل شي و ایمان منځ کې خوشو د بی پیری مجلس ته کېدل او د قشان د خپل فرش حفاظت د وادي پابندي د امانت لحاظ د منځ حفاظت خلق له خیر ورکول شکل د قران او سنت برابرول ژوند د قران او سنت د قانون لاندې تیرول او مسلمانانو باندې بدنامي نه لګول د مسلمانانو مابین کې جدایي نه راوصل د مصیبت په وخت کې صبر کول د نعمت په وخت کې شکر کول د مسلمانانو په ژوند کې سامینه د ګوندۍ سره خره بیا چې بادشاہ شو د دروغ نه ځان ساتل او دا خبر چې ډیر اهل عیال الله درکې د حرام ول الله سنوګ دول بلکې په دې لکه باندې صبر پاک دامنی
معاملاتو کې نرمي، ایمان، صدقه، امر بالمعروف و نهي عن المنکر، بیکار سړی له کار پیدا کول او پروته سړی راوچتول خپل شر د خلکو نه بندول نه به بتا جنت له داخل کی الله. دا کارونه چې کله ته عمل کرا ولي. عمر شبرغه ویل یا رسول الله دوه غواړه زموږ د ملګرو خډیر پریشانی کړي. نبی کریم علیه الصلاه والسلام ویل ملګرو له ورکه شو کوم دعا لشته وي او دغه دا خبره موږ له معلومه شو چې کله در باندې مشکل لغنه متصل دي چې نه وي چې الله دا او الله دا او الله دا جزء فزه باندې کوي بلکې دا صبر رب العالمین د خوانه یولي مسله ده چې بده باندې شړې وي. نبی کریم علیه الصلاه والسلام رب العالمین دعا وکړه چې الله بده ملګرو باندې باران وکا اورېس په دې وخت کې رااله وي اس باران وشو تندم ختم شو د خلکو د تکلیفونو ختم شول او د څومره لوکي چې وسره په تکي وغیرہ دیم د وبونه ډکړه در محمد رسول الله به بل معجزه شو. شپږم کار بګه دا و چې دې وخت کې منافق او هغه منافقت باندې مشهور چې اور دا خبرو کې چې وای حق او سړی برباد شي پر محمد صلی الله علیه وسلم ایمان راوړه دا معجزه دی ونه لیدا ناغه دا ذکر محمد صلی الله علیه وسلم څخه کار دی خوري زب دلال باندې تیرې د لیسه بنګ باندې باران وکړو محمد په دې کې څه کار لري نعوذ بالله من ذلک باران وشو دغه څه کمال خدای غنه دی لیکن دل نه کړه چې دا باران ولې وشو دغه دعا د وجنه دا ورس په کم ځای کې او دا په کم ځای باندې وشو چې په بل ځای باندې نه کې د خدای څنګه رسول الله معجزه وکړه د شل مناسب دا و چې ایمان راوړ او خوري نه وړو. ووم کار بګه دا و چې جناب نبی کریم علیه السلام ملګرو لوي تاسو بر سفر باندې ځئ مخله یوتیګه روانه دی یوتیګه هغه نه د شلګ لګ اوبره وځي چې پاغي باندې یو کس دوه کسانو گزاره کیږي خو ګراغه لګوتی ورنه راوړی تر څو پورې زور شمه باغی کې خپل ګوتی او مو د ټول ملګرو دا وګور ورسیږي ځکه ډیر زره مجاهدین دي دا چې په خپل معنی دي چې دا رواني په دې وخت کې دوه ملګری مخکې وراله هغه یې سبب ګوتی واله د نبی کریم علیه الصلاه والسلام د خبره له حاجه ونسته یا خو ساده مسلمانانو یا د قشنده منافقانو ځکه بده کې منافقانو برغلی ودا کشرانو د الله نبی شکل راغی ملګرو له ویل چې دې کې چا ګوتی والی دی وی کنه او سخت خیره ورته وکړه ولی د الله لعنت دې انسانانو باندې تاسو مده خبره نه وکړ چې دا ګوتی به مو وای خو کومه و چې به پاتې رسول الله غره واقع به بدن مخ مبارک باندې روواله او به دا ګوتی به اوبو کې ورته نه کړی صحابه فرمایي وې د ش درزار په کې جوړ شته به دا ګمان کول لکه تندرونه چې راولېږي بمان چې خلاص دي اسمه کې یو دم دا وګورې شروع وته چې دا ډیر سره مجاهدین ټول باندې الله خړو کړ دا رسول الله بل معجزه وا په جهاد کې د مسائل مجاهدین له مخه مخ راځي چې ملګری بجې ته شی به کم الله به ټول ورسي نبی معاذ بن جبل مخامخ شو او رسول الله ورته ویل شي یا معاذ بن جبل کچیر ته پتا باندې رب العالمین عمر وګد کی دیږي کې وطن آشنا قیمتي باغونه وګوري او امق خبره وجه معاذ بن جبل فرمایي چې زمون په وخت کې به دې باغونه پاګه کې جوړ شو چې ناشنا او غرو د رسول الله د معجزې د وجه نبی کریم علیه الصلاه والسلام اتمه په خداو شلاړو تبوګلا د یو قریه وا په دې ځکه ملګرو له تشکیلات برابر کړي چې دفاعي کسان بدلته کینی تعرضین بدلته او دا ټول مسله برابر کړه جنگ په دې طریقه باندې کیږي او په دې مسله باندې به وتلو شي دشمن دلته راګریږي وشتون کې بدیږي کې د تورو والا بدلته شي سواران بدلته د پیدل بدلته دا ټول تشکیلات برابر کړي پوخ جنرالو دا او په دې وخت کې او په جانب مقابله باندې روب امراغه روب ور باندې ولې راځي یو خدای رسول الله فرمایي چې زما روح په دشمن باندې میش مخ کړي او چې څومره په انسان کې تقوا زیاتي او عمرتي دشمنی ریږي او دا د الله د اولیاء نه خدا د دې وجه امام راضي رحمت الله علیه فرمایي ولی الله کوم انسان لویل شي اق انسان لویل شي چې د اسلام دشمن دغه نه ریږي تخپل ځان د امام راضي څخه په خبره باندې طلا وې کچیرته د اسلام دشمن ستنه یریږي وې مجلس کې نه سیاسي आवाज ولګي جلک راغله هیڅ کوم ملته میټینګ نه کی ته پوښه بده باندې چې دا راغله ولا خل شدید دا ګور هغه راتلون کی دقه د الله ولي دی او ته کبري خو کې سوليږي او داغه ته چرته راګونځي کیږي نو ته ګور به رب العالمین ولي نه نعوذ بالله من ذلک اش نشي د الله په دشمنی کې ور واقع دی د الله د اولیاء نه کې به مخکې مونږ ویلې وي الذين امنوا وكانوا يتقون هغه خلک چې ایمان لري او تقوا کوي هغه خلک رسول الله فرمایي چې د الله د پر اورانه کې جوړه هغه انسانان چې هغه خازن دي کې همیشه د خپل شی د الله په ذکر باندې آبادی هغه خلک رب العالمین لزان نږدې کوي هغه انسانان رسول الله فرمایي چې د نیکي کار لوړاندې کیږي هغه انسانان رسول الله فرمایي چې د فتنې د جنا زی هغه انسانان چې هغه خوراک او ساګ لسم کار نه وي چې ټول توجه امدی لې هغه انسانان چې د الله په دین باندې د شکل راځي او غوسه ورځي لکه یو پلان چې کله غوسه شي عمل د الله لپاره کوي داینه ورسا نه هم په کدا او چې هرقل د خپل فوجونو لوي ورک شي ټول تیر شي سلويک زر کسان غری سری وسرحد ده خوارو محمد صلی الله علیه وسلم په کوم ځای باندې عملیات کوي ځکه دې شړي سره موږ جګړه نشي کېدلې
نبی کریم علیه الصلاه والسلام رب العالمین دومره حیثیت ورکړي چې دشمنو سره مقابله ونه کړه کړي چې وای نه کړه کړي نو به خلکو دا وي چې مقابله خو وشونه چې دا ونه شو او تکتیدل د محمد صلی الله علیه وسلم طاقت رب العالمین او شوکت له خلکو راخاره او د معتقدانه امر په دې خو کار شوی ولله الحمد په دې طریقه باندې چې 3000 مجاهدین د 2 لک کسانو سره مقابله وکړه په یو مجاهد باندې شپږ شپږ کسان راغله او هغه مات کړ او دې ځکه د نبی کریم علیه الصلاه والسلام سره 3000 مجاهدین دی ټول امپراتوري په بل تر باندې ایسته وتکیدا چې 3000 قواوی جنگیان هغه رښتلی وو نبی کریم علیه الصلاه والسلام په دې کې لسمه په خدا وشوا چې شل ورځې یې وشو ورځې تیرې کړې د دې وجنه شیخ الاسلام ابن حزم رحمه الله لیکل محلا کې چې یو سړی په یوځای کې شل ورځې الګ یې وشو ورځې تیرې دا به پوره مونږ کې وګړي نه کمی تیرولې به بدا قصر کې رسول الله قسم کوو لیکن دا خبر د ابن حزم رحمه الله علیه کمزوري دا اگر په واقع نفس امر کې ډیر اوچت عالم دی لوی ایمان دی وجدا دا چې د نبی کریم علیه الصلاه والسلام جهادي سفر دی او جهاد بین الفرار والقرار دی کله مجاهدین مخکې شو کله روسش صحیح پرې کې اختلاف علماء ډیر ذکر کړي خو صحیح قوالدار چې وسړې کله یوځای کې څلور ورځې تیرې نو دا به پوره مونږ کې وکړي هغه نه کمی تیرول نو به په دې وخت کې دا به قصر کوي په دې باندې دولس روایت نبی کریم علیه الصلاه والسلام موجود دي ایول سم په کدا شو نبی کریم علیه الصلاه والسلام په دې کې پاتې شو حرکت نه کو یو ورته الله امر نه وکړي او بل دشمن له دا خبره ښکارا کړ چې اے خلکو کته سو شرط اراده مقابله لري د غز دا میدان مونږ ور شریکي عملیات نه کړي دغه کې زموږ قوای مجاهدین پراتی دي چې څومره زور لري دا میدان لشي ملګرو لې ویلي وېڅم خیال چې پرمیر باندې عملیات کو تعرض کو کنه بیرته مدینه رسول سیدنا و امامنا عمر بن الخطاب ورته ویل یا رسول الله رب العالمین تعالی ویلي چې تعرض به ورزو او کني بیرته ورسکیږي رسول الله ورته ویل یا عمر کپدې ځکه الله رب العزت مال امر کړی به سره مشوره ولې کوله هغه چې مشوره ده سید تعالی الله امر نه کړی او زمونږ سره د مشوره کړي نه به خبره ده کمن په دې رومانو ایټالیا والا باندې برید او عملیات وکړو زمونږ شوق عملګری نشته دا ډیر سره مجاهدین په دې منځ کې ورنه وځو زمونږ نه ګر چاپیر شي ایسه په ټول په شهادت باندې ورسي چونکه دا د نبی کریم علیه الصلاه والسلام دویم وزیر دی او ډیر لوی شي عمر صاحب وی ویل اوس په د عملګری مم دا ډېر سفرم کړی دی عملګری پر دا غونې دي کمزوري شي وری لاړ بشو روان کال ور باندې به ان شاء الله عملیات رسول الله جوړه راخلا هرقل بچا دا مخکې حدیث بخاری مونږ ویلو د ابو سفیان نم دا خبره معلومه کړو چې دا د الله حق نبی دی نو دولسمه پیګه بده کې دا وشو چې په دې ځکه هغه یو سړی راولي کو قاصد راولي کو چې ته د محمد معلوم کړي دا د الله نبی دی او کنه علیه الصلاه والسلام درې خبرو باندې یو خبره ته دا چې دا غوسه کیږي کنه دلیل په دې باندې چې کله انسان په مسله باندې غوسه کیږي دا باطل پرست خلکو کاری دوی چې کله یو عمل کوي په دې باندې موږ له حدیث پیش کړ دلیل پیش کړ که ار سړی نو داغه دلیل طرف کول پکار دي چې لکه دا عمل تاو کې د قران او سنت په باندې څه دلیل تلړی که پیش کړي نو دا خبره به خبره ده او که پیش نه کړي دا کله کونه خبره موږ تاسو به دې منلو تیار نه یو ځکه دې باندې د قران او سنت دلیل موجود نه لري دویم د اوګي په ورسره اوګو پر منځ کې د تنزیل دی هغه په اندازه باندې نبوت علامه ده هغه ګوره ششتو کنه دریم د شی ورته وایا چې ستا په قران کې مراغلي اوسمن په کتابونو کې مراغلي دي چې د جنت د عرض کوم ردی لکه د ازمکه عثمان چې ټول لاجمه شو به چې د ټول انبیا دي او مسلمانان دي او جنات او پیرانو دارسو دوی له الله د جنت ورکینو د جهنم په کوم ځای کې راخره دا درې خبرې چې کله ورته وکړه راوېږي نبی کریم علیه الصلاه والسلام چې کله کتو خبره وسره کوله نو غوسه نه کوله وی ویل چې دا خو نبی دی او علی مراله وې دا جنتونه چې دومره پلن دي نو دې به ټول څومره او دا به دا څومره مؤمنان دي او مسلمانان دي دا ور اخر په کوم ځای کې دي نبی کریم علیه الصلاه والسلام ورته ویل علمي جواب ورکړي وې زه تعالی دا وایم چې د شپه راشم دا ورځ کم ځای لشي او چې ورځ راشي د شپه کم ځای لشي چې زمونږ الله کله په دې باندې قادر دی خدای قسم په دې باندې قادر دی چې جهنم به په یوځای کې تر کړی د جنت سره چې کوم ځای کې الله لا علم دی نبی دا سره تعویذ چې دا درې علامه وګوري رسول الله ور باندې پوښ ورته ویل تر شه د خپل صادره ورته کته کې هغه علامه چې وکړه هغه په مدینه باندې دا راغلی چې ما وګوري چې معلومه کړن قوم له ویل کول چې دا حق نبی محمد صلی الله علیه وسلم هرقل بادشاہ به قوم له دعوت ورکړي چې راځي ایمان پر راوړي چونکه دوی په نصرانیت کې کلک شي و د دې وجه چې سړی په جماعت اورل کې کلک شي وغیله کار ویل انابت پکې نه نو د انسان له قرآن او سنت الله ور نصیب کيم نه مؤمن سړی دی له ویل شي يدور مع الحق حيث دار چې د ارچ خبره قوي او په اعتبار د دې سره الته ورګرځه هغه کده امي سړي خبره ده او کده عالم ده او کده کشر ده کده مشر ده نو دې کلک باندې کې پاتې شو درلسو مسله دا نبی کریم علیه الصلاه والسلام له دوی ډیر قدر کړو د دې خاتونو نو الله رب العزت دې حکومت نشه پراخي لګور کړه چا چې مخالفت کړي دي هغه الله زر سر کوب کړي دي د دې وجه نه دا تجربه هم ده
چې کوم کافرانو هغه د مسلمانانو باندې دانګي را دانګي او غشي ور باندې کوي دا به زر تخریبيږي يهود یو کنه سواره دی هغه ظاهرین او کله چې وسړی کافری خپل عمل کې د مسلمان سره د شګوت نه ماته را ماته نه به دا او قوت الله مشهور دی پر اور باندې لری سوال سم په کې کې دا وشوا ایلی والا قوا دغه مشرو یحنا ابن رویبه یا رباه اگر رسول الله لو ویل یا رسول الله وېزو چې ایمان نه لرم مطالبه جزیه درکم رسول الله ډیره کړه 300 دینار به تمنګ په کال کې راکې او دا خبره مې یاد ساته مسلمانان چې په کومه لار باندې چې ته به ګوره مخالفت هم نه کوي دا که بحری لار دا او کدا د وچ لار دا او که په ار لار باندې جی هغه وسره لیکل وکړي بالکل صحیح ده یا به ایمان راوړي یا به جزیه بنځمه په خبره کې دا وشوا چې دوه قومونه نور جلبه علاقه والا او ازرحه او غیمراله ویل یا رسول الله مونږ تعالی جزیه درکو شل دینار په یو قوم باندې لازم رسول په بل باندې شدا مجموعه 200 شو او رسول الله خالد ابن ولید لو ویلي چې دا دومته جندل علاقه له بلار شي الطيب بادشاہ د اوکیدر ابن عبد الملک الکندی هغه بشوندې ولا سړی مال راولي خالد ابن ولید ته یا رسول الله هغه نو وګر چې پر خپل قومونه پراته دی او دا به بلې اشار دی په دې کې درنه پروت د څنګه تعالی وتړم وزه تعالی چې زه مجاهدین ورکړو به روان شو چې کله ور دغه کلا او محروم نه ده نو په دې ځکه خالد بن ولید په دې چې قرار ونی و چې صرف د سترګو دید کار کولو نږدې خونه راځو چې اسنه دشمن په باندې وزبرید ونی وی په دې وخت کې د شي غرسنۍ واغان رااله وحشي او هغه نږدې کېدی چې بالکل دې کلا نه نږدې شوی دا خپل کلی سره پاس پروتو په دې بام باندې او د خاډ چوکي مو وې دا غوړ اتره ادري دي دروازې سره د خپل کړه د نږدې کړه وای والي نو دې کې ورته ویلې چې ورکته شپه چې کنه دا نه راکته کېدو وې اسنه چې څوک مې ولې نشي غیرت چې ورواچو ته خدمره به غیرت سره دا څنګه پرې دی بس په دې وخت کې خپل چپړې را واخسته او استه را واخسته په اسمان رسول شو ورور مشر او حسان اې دې غواګانو په شروع ته غواګانو مې تلې رب العالمین د خالد بن ولید خان ور رسولي بس د الله رب العزت نیول ودلا دلته خالص اختیار کمین کې نه څنګه شراغه بس په وروي دانګل چې ایست سړی ژوندې ونی چې وینو مټي په واړه وای تړلو ورور حسن او هغه مقابله شروع کړه هغه ایست خالد بن ولید وشلو قتل کې چې دې کړه وی ولو ډېر قیمتي شپن هغه ته واخسته ځکه چې سړی قیدی شي به بکار ده چې قیدی جامې ورکړي چې دې ته واخسته بعد دغه به جناب نبی کریم علیه الصلاه والسلام له ولې غلا چې دا خو د مجاهدونو غنیمت دی چې کله هغه ورولې غلا صحابه چې دا وکړه ډېر قیمتي چپن وا چې پاږي کې ورې کوم لګېدلی و او په دې بټونو باندې ستر زر لګېدلی و هغه ته متاثر شو چې اوه دا څومره قیمتي راو دا څنګه قیمتي راو دا کوم شي نه به لګولې دي رسول الله ډېر خیر انسانو وی ویلې قسم په الله تاسو خو د دینه متاثر شو چې دی او کیدر ابن عبد الملک الکندی دا چپن څومره قیمتي دا وې کم جان پاک او د سپاکه رومال چې سعد بن معاذ رب العالمین په جنت کې تیار کړی دی واغه د دینه ډېر نرم دی دا یو انصاری شو صحابي شهید شوی نو په دې کې پیغمبر علیه الصلاه والسلام ان د انصار صفات بیان کې امي دا خبرو کې چې سعد ابن معاذ ګره د جنتی دی امر رسول الله د ملګرو توجه اخرت په طرف باندې واړه ولا د دنیا عمر سره خو تیر شوی دی زموږ اوس اکثر عمر ختم دی لک پاتې لري چې سړی و د اخرت عمر په دې باندې بربادي دا غلطه را رسول الله ټول ملګری اخرت نور متوجه کړ شپاړسمه پیخه بده کې دا وشوا چې دیږي کې خالد ابن ولید او کیدر ابن عبد الملک الکندی د رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی کریم علیه الصلاه والسلام ورته ایمان نه راوړ وچه کې وچیا رسول الله وسید 200 بوکان راکې 800 غلامان راکې 400 بزغل راکې 400 بنزیر راکې چې بالکل دې تیار مې وایلا وځي چې دا دومره خلک وشيږي تم پکې وشيګا دا به ارکان ورکوله خدای غینه ورسه به چې کله ابو بکر رضی الله عنه وخراغ رسول الله د دنیا نه لاړو نو ایسه د بدمعشي شروع کړه وېزنه 200 خان ورکوم نه 800 غلامان ورکوم نه 400 بزغل ورکوم نه نيزي ابو بکر چې بل ولاس اخلاص هغه هم دشه دی وو خالد بن ولید سره مجاهدون لا تیار کې دي چې له گزار ورکا چې بسراوی لګونو نه جګړه چې شروع شو ایسه به مردار کی جناب نبی کریم علیه الصلاه والسلام به دی وخت کې دا چپن واچولا چې په منځ باندې کله ودرېدو ایسه لري کړه صحابه ورته یا رسول الله دا ولی لو رکم دی وخت حرام نه دی وی قسم په الله چې دی خو بالکل زود رب العالمین د ذکر نه غافل کړم دی کې نبی کریم علیه الصلاه والسلام موږ تاسو ته دا تربیت راکې کوم جامه کم حرکات کم باډی ګاډان یا ګارد یا کم خولي یا کم چپلې یا کم ګاډ یا کم کور چې هغه ستاسو د ځل کې د شلویواله راولي نو باید هغه پرې د ترک کی ذکر رسول الله فرمایي چې ان البزازه من الايمان سادهګي د ایمان نه کړه څومره یې سره سادهي بس دا کامل مؤمنی اېدین ورسره چې کله د دې سره مجاهدین روانيږي ذوالبجادین په نامه باندې صحابي دی دا به وفات شو
ډیر زره مجاهدین دي کې خامخا وفات راځي په خپل مرګ دا د صحابي دي د مزینه قبرین اوسیدونکو چې کله د ایمان راوړو نو قوم سره سخت مقابله وکړه لار ورونه د ابصر ایش مال امتوا خصو کور امتوا خصو ارچ ته غصب کړ تا وسو محمد باندې ایمان راوړي حتی تر دې پلار ورته دومره سخت دریش چړیو وی بچو دا کمیسو پرتګ دی مباسا ایسته کمیسه مرنوي شو او پرتګي مرنوي شو ته د محمد ملګری زوی د موږ د علاقینا مور ډیره مشفقه او ځکه مور طبعا په دې بچی باندې ډیره زیری هغه خپل د جوړی کې لرلو او دا ورواچو سترګې نه وکیم لاړ یو بچی دار سرواله دغه نه شکل لنګو او مسافر روان شو د مدینه په طرف کله چې مدینه منورې له نږدې شو نو ایسه ځان سره حیران ودرېدو چې زه په دې لنګ کې د رسول الله سره مخامخ کېږم حیا ورغله دا غزما د عورتونو وغیرہ ښکاری دا بکیږي څه وې دا خپل صادرې دوه تقسیمه کې یو د خاص اندام نه راتاو کې دا بل بشر راواچو د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ډیر ذاکر انسانو د قران تلاوت به زیات کو رسول الله ورته اوح لقب ور کړو اوح هغه انسان لوي شي چې هم دا په سکند باندې څنګه د الله د ذکر نشړي غفلت راشي دا اوه کوي دا ولې مان لاړو دومره الله زیات یادو او د جوړ انسان لکه نه چې بیګم او تاسو کې دا مسله نشته چې د الله په ذکر باندې زموږ د خوشاله شو کله چې غافل شي څور باندې به خبر شو دا په قران باندې او د قشم په ذکر باندې په جهاد باندې د رسول الله په تابعداري باندې او په د علماء سره په ناس باندې په عمل صالح باندې د الله په مینه باندې په علم د قران او سنت باندې شل نصیب کیږي د یتیم بسر باندې لاس راکل مسكين باندې خرچا جنازه کې برخه خاصه د مریض تفوس کول قبرستان کله کله تل زړه په دې باندې نرمي جوړيږي د ملګری وفات چې کله وفات شو نبی کریم علیه الصلاه والسلام د شپې دفن کول دین دا خبره معلومه شو چې د شپې دفن هم جایز دی خو په دې شرط چې جنازه کې ملګری پوره کړي شي رسول الله د شپې دفن شوی دی ابو بکر هم شوی دی او دام کچیر د ملګری جنازه نه شو راتنه به ورځ لا پرېدا به د شپې دفن کړي پیغمبر علیه السلام خپل له حد لکته شو څومره محترم سړی دی او څومره بهترین صحابي دی یو وزیر ابو بکر او بل وزیر عمر بن الخطاب رضی الله عنهما دا وسره خوا کې رسول الله ورته ویلي وستاسو دا ورور مال راکای نبی کریم علیه الصلاه والسلام چې غیګ ورلاندې کړه او د قبر له ورکته کې دی له حد لا رب العالمین له متوجه یو ناشنا خبره وکړه وی اللهم ارجع عنه یالله د دې صحابین ترازیشه فإني عنه راض زکه زو نزل راضی دا نو ډېر د کمال خبره ده چې رسول الله د شان راضی به دې شړي وګټله عبد الله بن مسعود فرمایي وې دې کې دیوله کېدل او ما په منډه منډه باندې ځان را ورسول وې چې دا خبره محمد رسول الله کله وکړه چې اللهم ارجع عنه فإني عنه راض یالله ته راضی زکه او زه راضی ما وې ما ارمان وکړي چې کاش کې دې قبر او دې کندې والا سوي به الله رضا سره بسل وای نصیب کیږي سړی به الله رضا کوشش کوي مسواک به استعمالي د خوراک او څنګه نو الحمدلله وایا منځونه وکړي زکات اخلاص د مور خپل خدمت وکړي د الله رضا په ارچا باندې مقدم کوا روزي بنسي علم د قران او سنت بس دکړي دعاګانې بغواړي د الله ذکر وکړي مؤمنانو ګوندن مدرنه خوشاله او د قشن جهاد وکړي به ورسه به هغه دفن کې نور روان چې ورځ باندې کې شي ان شاء الله ژوندو د نبی کریم علیه الصلاه والسلام واپسی سره د مجاهدینو په دلاره کې بعض معجزات او مدینه له داغه رسیدل دا به بیان کو رب العالمین دې موږ تاسو د قران او سنت بشریت را نصیب کړي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و صحبه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین